کابل ښار کې د ارزانه بیې او په اسانه توګه د تیار شوو خوړو مینوال زیات شوي دي. په دغه رستورانت کې بېلابېل د میوو جوسونه، برګر او نور خواړه تیاریږي چې ګڼ شمېر کسان هلته ورځي. دا هغه خواړه دي چې ژر تیاریږي او له نورو رستورانتونو یې بیې هم یو څه ټیټې دي. دلته خورو جوسونه کیله ده، چارمکس ده، کجوره ده، پینیپل ده، امرود ده، سټابري ده، میوه خوش ده، کمري ده، لیمونانا ده، زردک ده او سیب ده. را سره الحمدلله نرخونه خو نرمل نرخونه دي، 50 اتیا سل والا دي. او مخوراک را سره منتو ده، برګر ده، شورما ده، چکن وینز ده، زنګر برګر ده، بی برګر ده، چکن ایگ برګر ده، سیجی ده، سوخاری ده، تندوری ده، چوپان کباب ده، تیکه کباب ده، شامی کباب ده. را سره او مرغی بریان در سره او فیزا در سره. ماشاءالله الحمدلله دلته خو موږ ماشاءالله تقریبا داسې و چې 15 پورې کسان کار کوي دلته. 2 شپې کار د موږ سره دلته، یو د سهار نه تر ماښامه پورې، بل د ورځې 12 نه د شپې 9 وخته پورې تر بازار ټیمه پورې وی پورې 2 پورې. الحمدلله ډیر خوشاله یم چې خپل افغانستان کې خپل هیوادوالو د خدمت کوم او ډیر به زیات خوشاله یم چې په افغان صداقت جو سنټر او پاسپورت کې کار کوم. زه جوس استاد یم دلته او د کې لیمبو اچوره، حبزه ده، دلته کیله ده، چارمکس ده، امرود ده، سټابري ده، کجوره ده، پینیپل ده، انار ده، مالټه ده. موږ دا یو کال کېږي چې دا په دې فعالیت هم شروع کړی. دغه خو موږ جوس دی او پاسپورت دی او اساجي چرګ، بریان چرګ، پیزا، شورما، مانتو، برګر او جوسونه دي او موږ ډېر ښه کیفیت سره، لکه زموږ دلته د مشتریان ډېر خوښوي، لکه خلکو ډېر خوښ کړي دلته زموږ مشتریان او کابل کې. کابل ښار کې ډیری کاروباریان د سالم رقابت او نویو نوښتونو د رامنځته کولو په هڅه کې دي چې د توکو بیې ورسره راټیټې شوي دي او د خوړو او نورو توکو کیفیت ورسره ښه شوی دی.